سرور دانش پاکستان کې عمران خان ته زبردست ځواب ورکړی دی. سرور دانش وایي پاکستان کې اوس هم د ترهګرو امن مرکزونه شته دی. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي پاکستان دی په دغه هیواد کې د ترهګرو د شته مرکزونو پر وړاندې اقدام وکړي. سرور دانش دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې د خبرو پر مهال کړي دي. هغه په خپلو خبرو کې ویلي لا هم ځینې ترهګرې ډلې په پاکستان کې امن مرکزونه او پټنځایونه لري چې باید ختم کړای شي. دانش دغه راز د سولې په برخه کې د پاکستانی حکومت رول هم مهم بللی دی او په خبرې د پاکستان همکاري کولی شي افغانستان ته سوله راولي او په سیمه کې روانې جګړې ختمې کړي. دانش د افغان کډوالو په اړه هم ویلي چې ایران او پاکستان د نړیوالو قوانینو ته په پام له کډوالو سره په چلند کې له نرمښت څخه کار واخلي. نوموړي دغه راز ویلي چې پاکستان د کډوالو له حضور نه د سیاسي فشار لپاره کار نه اخلي. په ورته مهال د پاکستان لومړي وزیر عمران خان بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ د ده ستره هیله ده. نوموړي ویلي پاکستان د افغانستان د سولې په مسأله کې تل همکاري کړې ده او دا یې ستره هیله ده چې دلته سوله تامین شي او جګړې پای ته ورسیږي. عمران خان د سرور دانش پر هغو خبرو هم غبرګون ښودلی دی چې ویلي وو پاکستان کې د ترهګرو امن مرکزونه موجود دي. عمران خان وایي په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه نشته دي او د کډوالو په کمپونو کې دوی پلټنې نشي کولی، خو افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی دی چې پاکستان کې د ترهګرو امن مرکزونه موجود دي او اسناد هم له پاکستانی حکومت سره شریک کړي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو خوښه شوي وي نو درسره لایک یې کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.